اول خو دا خبره باید وکړم چې امریکایان په دې کې ډېره غټه سهوه کړې ده چې افغانستان ته راغله او دغه جنګ یې پر افغانستان باندې تحمیل کړي، ځکه د دوی یو سړی دغه مطلب و چې هغه اسامه و، خو هغه اسامه هغه دی هغه رقم سو. دوی هنوز په افغانستان کې مثلا دا وکړله چې دغه ته دوام ورکړي خپل جنګ ته. نو موږ خو خپل ملک دی، موږ مجبور یو جنګ هغه وخت ختمېدلی شي کله چې امریکا د افغانستان څخه ووځي. افغانستان کې چې کومه دا بېبختي دغه دربدري جوړه کړې ده دا امریکا جوړه کړې ده. که افغانان په خپل مابین کې وایي سیده څه به وایي، خو دا رقم نه پېښېدله لکه نن ورځ چې 18 کاله یې وخت واخیستی. دونه دربدري هم نه راتلله، نه دونه د انسانانو ژوند دښکېدی بربادېدی لکه نن ورځ چې اوس.